بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم. سورة بقرہ دویم سپارہ 190 نمبر آیات تے. پیغمبر علیہ السلام دا عمرے پا غرض باندے دا مدینہ منورینا مکہ مکرمی تا سرد صحابہ کرامو تشریف روڑو پشپگم کال دا ہجرت. دغه وخت کې په مکه مکرمه باندې د کافرانو حکومت او قبضه وه. کافرانو پیغمبر علیہ السلام مکه مکرمه ته پرې نه ښوده. د حدیبیې په مقام باندې د ډېرو خبرو اترو نه پس یو معاهده وشوله چې سخت کال به تاسو بغیر د عمرې واپس لاړ شئ او راتلونکي کال له به صرف 3 ورځو له راځئ. نورم تفصیلی معاهده شوې ده. دغه وخت کې پیغمبر علیہ السلام سره د ملګرو واپس شو او راتلون کے کال لبیا د ذی په میاشت کې تشریف راوړه د عمرې دپاره. صحابه کرامو سره دا فکر شو چې د مکې مکرمې کافران شاید چې هغوی د دې خپل معاهدې او د دې صلح خیال ونه ساتي، وعده پورا نکی او په دغه ځای کې موږ سره د جنگ کولو اراده وکړي، نو که خاموش پاتې کیږو موږ جنگ نه کوو نو دا ښه نه ده، دې کې مصلحت نشته. او که موږ د هغوی سره دفاعي جنگ کوو چې هغوی موږ ویو موږ هم ووو، نو ذی قعده اشهر حرم کے داخل دا. د جاہلیت پا زمانہ کے با دے کافر هم د سلور میاشتو بزرگی منل جنگ بے پکی نکو. یو ذی قعدہ، دویم ذی الحجہ، دریم محرم، دا پر لپس درې میاشتې دي او رجب څلورمه جدا ده. نو په اسلام کې د دې میاشتو احترام
قابل احترام میاشتې وي جاهلیت کې خو جاهلانو به کله کله دا میاشتې بدلولې چې پچا به وس بر شو وی به دا محرم نسی و پسې بل محرم جنگ به وسره کو نو صحابه کرام ویل که دوی منگ سره په دې میاش کې جنگ کوي او منگ جنگ کو نو دا مناسب نه ده د عزتمند میاشتو عزتو نشو که جنگ وسره نه کو نو دې کوم زمون نقصان دی الله پاک دا آیاتونه نازل کړل چې دې خلکو تاسو سره معاهده کړې ده نو د معاهدې په وجه باندې ابتداءً دوی سره تاسو جنگ نشئ کولی اجازت نشته خو که دوی وعده ماته کړله او تاسو سره جنگ کو نو تاسو ته مکمل اجازت ته وکړئ ورسره جنگ بیا ته اشهر حرم ته مه ګوره او تم ورسره جنگ وکړه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم او جنگے گے تاسو دا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے الذین اغی خلق سر یقاتلونکم چاگوی تاسو سر جنگ کئی ولا تعتدوا او تاسو بزیاتے نکوے ولا تعتدوا تاسو زیاتے مکوے پخپل باندے وعدہ خلافی تاسو اونکے جنگ جگڑ با دا حد نہ زیادہ نوی خلاف ورزی وطنکے ولا تعتدوا او تاسو تجاوز مکوے دا حدنا مسلمانانو تا صرف دا اغی کافر سرا دا جنگ کولو اجازت ملو شو کہ اغی کافر دا مسلمان سر جنگ کئی کم کافر چې د مسلمان سره جنگ نه کوي نو مسلمان دی و سره جنگ نه کوي لکه زنانه جنگ نه کوي د کافرو ماشومان بوډاګان مذهبي پیشوایان هغوی جنگ نه کوي او دارنګه بیماران شل ګډ وغیرہ نو مسلمان ته حکم دادی چې تم دوی سره جنگ مکو دی وجنما پا جہاد کے دا سے کافر وجل جائز ندی ذکر چھ آیات کے حکم دا جنگ دا اغی کافر سر ملو شوی دی سوک چھ دا مسلمانان مقابلہ کی الذین یقاتلونکم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وإنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان پیغمبر علیہ السلام دا زنانو او دا معشومانو دا وجلو منع کرده یعنی دا کافر و معشومان با نو وجنے زنانه بے نو وجنے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ کم صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام با جہاد لگل نہ اغیب من کول کے ضعیفان معشومان یا زنانہ وجنے بنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یزید ابن ابی سفیان شام تلیگو نو دا ہدایت ورکڑی والا چې دا دغه عبادت گزار راهبان او د کافرانو مزدوران دا به نه وجنه ځکه دوی تاسو سره جنگ نه کوي چې جنگ نه کوي تاسو به هم نه وجنه ولا تعتدوا جمهور مفسرین په نسبت باندې دغه مطلب دی چې په جهاد کې د حد نه تجاوز مکوي زنانا معشومان وغیرہ مقتلوي
وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم جہادو کے پلار دا اللہ کے اغی کافر سر یقاتلونکم چتا سر جنگیگی ولا تعتدوا تاسو تجاوز مکوے دا حدنا زیادتی مکوے ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ پاک نخوخی دا حدنا تجاوز کون کے زیادتی کون کو سر محبت نکی لا يحب المعتدین نخوخی دا حدنا تجاوز کون کے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ قتل کے دے کافر لرا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کمزے چمومے دی لرا وَأَخْرِجُوهُمْ اوباس دی لرا من حیث دا اغزین اخرجوکم چی تاسویت استلیے تاسوی دا مکی مکرمین استلیے نو تاسویم دا مکی نو باسے دا مکی مکرمی پورا زندگی کی پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام دا جہاد نہ منکلی شو نو چه دا آیات مبارک نازل شو نو دا صحابہ کرام پر کے بدا خیال لاتا چه دا کافر وجل دا بمنوی کافر وجل بمنی اللہ دا دے خیال لریوالے اوکا ازالے اوکلا وی والفتنة اشد من القتل دا خبر پخپل صحیح دا چه دا چا وجل خکار ندے خو کفار مکہ پخپل کفر و شرک بانے کلک دی او مسلمانان دا عبادت نہ منے کئی دا حج و دا عمرے نہ منے کئی نو دا عبادت نہ منے کول دا دیر سخت گناہ دا نو دین بچ کے دو دا پارا دا سے کافر و دا وجل اجازت ورکلی شو کم چی مسلمان دا عبادت نہ منے کئی البتہ دا آیات دا عموم لدا ذہن ترازی کہ کافر کم زے کی وینو بس وجنے حیث سقفتموہم چھ کم زے وینو وجنے ندا سے ندا ولا تقتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم مسجد الحرام سر وجنا ما ہاں کہ دید سر جنگ کئی نو بیائے وجنا مسجد الحرام سرا یعنی دا حرم زمکہ دا دا امن زمکہ دا ومن دخلہو کان آمنا نو چی دوی جنگ نکئی نو دخلت تم جنگ مکو کہ دوی جنگ کئی نو بیا با جنگ کے وسرا حرم شریف دا سے زیرے چی دا زنگل زناور بم دخلت نو وجنے داغی وجل جائز ندی او کچتا دشمن مخل درغی نو بدل بت نہ اخلے البتہ کدغ دے کہ دا دشمن در باندې حملہ کی نو مدافعت بکے بیا مدافعت جائز دے دفاعی جنگ نو ابتداءً جہاد او قتال کول دا مسجد الحرام سر مندی اور نور زینو کے دفاعی جہاد چ ضروری وی نہ کولی شی وقتلوہم حیث ثقفتموہم قتل کے دے کافر لرا حیث ثقفتموہم چکم زے بیامو میں واخرجوہم او باس دی لرا من حیث اخرجوکم دا اغزین چکتاسویت استلیے والفتنة اشد من القتل فتنہ شرک و کفر او مسلمان دا عبادت نہ من کول
اشد من القتل د قتل نم سخت گناه ده، نو د دوی وجل جائز دغم خنو، خو په دې شرط جائز چې دا کافر تا د عبادت نه منې کوي، شرک کفر در کوي. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، جنگ مکوے دے کافر سرا عند المسجد الحرام دا مسجد الحرام سرا، حتی یقاتلوکم فیہ تردی چی دوی در سر جنگ کی پا مسجد الحرام کے، کہ دوی مسجد الحرام کی جنگ کی نو جواب و توکا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کچر دوی وجنی تاسو نو تاسو ام وجنے. كذلك جزاء الكافرين هم دق شانت سزا دا کافرانو دا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، کچر دا کافر دا جنگ نمانی شی نا اللہ غفور رحیم دی. قتال شروع شوی دی او دا مشرکین مکہ دا خپل کفر نمانی شو، توبه وبستا او اسلام قبول کو، نو بیا دا دوی دا اسلام بے قدر مگنا، دا اسلام قبول کا وی منا اللہ بخنہ کئی نو تم و تبخنو کا. فَإِنْ انْتَهَوْا پس کچر دی دا شرک و کفر نمانی شو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ پاک بخون کے او مہربان نے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. وَقَاتِلُوهُمْ جنگے گے دا دوی سر جہاد ور سر کوئے، کافر سر جہاد کا کم پورے. حتی لا تکون فتنتن تردی چھ فتنہ پاتی نشی، شرک و کفر پاتی نشی. ویکون الدین للہ او عبادت خالص دا اللہ شی، دین دا اللہ شی، عبادت دا اللہ شی. مکہ مکرمے کافر کا اسلام قبول کی نو جنگ و سر مکوا، اللہ بخشش کئی، اللہ بے او بخی. او کدا مکہ مکرمے کافر ایمان نروڑی نو دا نورو کافرانو دا پار اسلامی قانون دار چی دی پخپل مذہب بانے پاتی وی او دا اسلامی حکومت تابداری دے کئی او ٹیکس دے ور کئی، نو دا نوری دنیا کافر بوجن نا بلکہ دا مسلمانانو پشانت بداغوی دا مال جان حفاظت اسلامی حکومت کئی. او خاص دا جزیرت العرب خلق اغوی دا پارا قانون دا ٹیکس او دا جزیه نشتا، صرف دو لار دی، یا با مسلمان شی او یا با قتل تغارق دی. یا دی مسلمان شی نو پاس جزیرت العرب کے دی اسی گئی، حرم کے با اسی گی، او که مسلمانی کی نا نبی دا عربو نا اوزی، او که عربو کے پاتکی گی نو قتلی گی با. نا اللہ حکم کئی وی دی سر جنگو کے. وقاتلوہم قتل کے دے کافر لرا، دم کے دے کافر لرا قتل کے، حتی لا تکون فتنتن تردے چھ فتنہ پاتی نشی، شرک پاتی نشی، فتنہ شرک پاتی نشی. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ او دین خالص دا اللہ دا پارشی. نو دین خالص دا اللہ دا پارا کے دلداری کہ اسلام قبول کا، کہ بل دین قبلے نو بل دین دا نخدے نہ قبلے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا چاچ اسلام نہ غیر بل دین طلب فلن يقبل منه دا بل دین بچ قبلے گی نا. شرک
فتنه پاتې نشي او د دوی دین خالص د الله د پاره شي او د چا دین او مذهب خالص د الله د پاره کېدل موقوف دي په قبلېدو د اسلام. نو خلاصه دا شولا چې شرک پرېږدي او اسلام قبول کړي نو حق پورې وسره جنگ وکا. د مکې خلک شرک پرېږدي اسلام قبول کړي نو جنگ به هغه پورې وسره کوي چې اسلام قبول کړي. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا پس کچر دا خلق دا کفر نه منشي. فإن انتهوا پس کچر دوی دا کفر نه منشي. فلا عدوان پس زیاتی بنوی الا علی الظالمین مگر پا ظالمانو باندې. که دوی دا کفر نه منشي نو آخرت کې الله و تبخنه کوي او په دنیا کې مسلمانانو ته الله قانون اوخو چې په دوی باندې سختی مکوي. فلا عدوانا پس زیاته او سختی بنوي الا علی الظالمین مگر په بے انصاف خلق باندې. بے انصاف چې د الله احسانات نه مني او شرک او کفر کوي دا ظالمان بے انصاف دي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام دا ذی قعدہ میاش اشهر حرم کے داخلہ دا. ذی قعدہ ذی الحجہ محرم او رجب دا سلور میاشتے قابل احترام دی. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. شمار د میاشتو دا الله په کتاب کې 12 دی. د میاشتو شمیر 12. منها 4 حرم چې پاغه کې سلور قابل احترام دی. دغه سلور ته اشهر حرم قابل احترام میاشتې وای. نا په ترتیب سره مسلسل 3 میاشتې دي. ذی قعدہ ذی الحجہ محرم او یو رجب جدا ده. نو صحابه کرام یریږي چې په دې ذی قعدہ کې موږ عمره لاړ شو او دا کافر دوی را سره جنگ کوي نو سبقو. نو یک دوی دغه میاشت احترام کو نو مسلمان تم دغه میاشت احترام وکا. احترام په بدل د احترام کې برابر دی او کدوی نکو نو تیم مکوا. الشهر الحرام بالشهر الحرام. حرمت والا میاش په بدل دا حرمت والا میاش کې دا که اغوی حرمت خیال ساتنو تبیم او سات جنگ مکا. کاغه د حرمت خیال نه ساتو ته وجلی او ته بیا د حرمت خیال ساتې نو ځان په پزور وجنما ورمخ کې شپه. الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت د عزت په بدل د میاشت د عزت کې دا. والحرمات قصاص ادبونه برابر دي که اغوی ادب کو نو تم ادب کا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. کچر دوی زیاتی کو پتا سبانی فمن اعتدى عليكم پس کچر چا پتا سبانی زیاتی کو تاثر جنگ کو فاعتدوا عليه تاسم زیاتیو کے پدغی کس بمثل ما اعتدى عليكم سمرچ زیاتی پتا سبانی کئی چې دا کافر دا باندې سونه زیاتی کې اقمر زیاتی پیو کا خو نور زیاتی مکه. واتقوا الله واعلموا او یریږي د الله نه. واعلموا یقینو کې تاسو. واعلموا یقینو کې ان الله مع المتقین بشک الله د متقیانو سره مرګري دی. دا الله مرګرتیا چا سره د متقیانو سره.
وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. مسلمانانو باندې لازم دی چې د جهاد د پاره بقدر ضرورت خپل مالونه د الله په لار کې ولګوي. د جهاد د پاره د ضرورت مطابق خپل مالونه الله په لار کې خرج کړي. فقها د دې نه یو حکم راوباسي چې په مسلمانانو زکات فرض دی، د دین علاوه نور حقونه په فرض شته، خو دغه نور حقونه همیشه ندي او د هغې لپاره نصاب او مقدار متعین نه دی، بلکې کله چې څومره ضرورت نو اقمره انتظام په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی، او که ضرورت نو بیا فرض نه دی. نو دا جهاد هم په دقه کې داخل دی چې په مسلمانانو کله جهاد راشي نو د جهاد دپاره مکمل تعاون او امداد په دې فرض دی کوي به. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مغرزوی ځانو نخپل پخپل لاس باندې هلاکت تا، پخپل لاس ځان هلاکت تا غرزول د دې نه څه مراد دی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا آیات زمنگ پا بارکی نازل شوی دی او منگ دا دے تفسیر دیر خپی جنو. وی اصل خبر دادا چی پا ابتدا کے منگ با خپل پٹی باغونا دکانونا تجارتونا خپل دا دنیا ټول کاروبارم پریخیو او جہاد بم کو. چې کله الله پاک اسلام لا غلبا او قوت ورک نو من خپلو کې بیا یو بل سره دا خبرې کولې چې اوس د جهاد څه ضرورت دی. مسلمانان ډیر شو نو من به خپلو پټو باغونو تجارتونو لاړ شو، نور مسلمانان شته کار کوي، د خپلو مالونو خبر بوالو. وی الله پاک دا آیات رو لېږه جهاد مپریدا که جهاد دے پریخو نو ځان دے په ہلاکت کے واچو. نو دے دے کے ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکہ د دین مراد ترک جہاد دے، جہاد کوا جہاد مپریدا. نو دین معلومیږي چې جہاد نکول د مسلمانانو تباہی او بربادی دا. دیو جنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طول عمر جہاد کو، تردی چې په آخر کې د عربو نه ډیر لري قسطنطنیه ته ورسېد او هغه ځای کې شهید شوی دی او قبر یې اوس هم هلته کې دی. نو جهاد دا مسلمانانو فرض دی. الجهاد ماذن الى یوم القیامه، جهاد به د قیامت دروازې پورې وي، ختم شوی نه دی او نه ختمیږي. چې کله مسلمانان جهاد پریږدي جهاد نه کوي نو د دنیا کافران به په بیا لوبې کوي. دا سرې مچۍ دي، دا ماشومان ترې یریږي ځکه دا مچۍ ټک ورکوي، چې ټک یې ورکه نو بدن یې وپړسېږي او دردونه هم کوي. او کله دا ماشومان مچۍ را ونیسي نو لشت یې وباسي، نو بیا اقه مچۍ وي لاس کې پې لوبې کوي، یریږي ترې نه. نو چې مچۍ کې کمې پورې لشه شته نو څوک وله لاس نشي وروړي، یریږي ترې. او چې لشت یې ووته نو بیا پې واړه لوبې کوي، د خپې نه یې په تار وتړي، هغه غریب الوتون هم پاتې شي، چک ورکړي راښکته کړي. نو تر کومې چې مسلمان جهاد کوي نو ده کې لشه شته، کافر ته یریږي. او چې کله جهاد پرېښوده نو بس لشه ته ویسته بیا په کافر لوبې کوي. بعض حضرات فرمائی چې د الله په لار کې مال خرچ کولو کې د حد نه تجاوز مکوا، چې ښځه او بال بچ ټول په ځای باندې پرېږدي او ټول مال د خدای په لار کې لګي. نو دا
ځان په هلاکت کې غورځول دي. داسې اسراف جایز نه دی چې ټول مال والو بس د خدای په لار کې ولګوه او ښځه او بال بچ دا به پردو خلکو ته لاس نیسي، سوال به کوي. نو دا په خپل لاس باندې ځان هلاکت ته غورځول دي. او بعض حضرات فرمایي چې ته د کافر حسم نشي کولی او ځان په وجنې د دام په خپل لاس ځان هلاکت ته غورځول دي. ځان وجنه ما دا غوی اسم نشي کولی او ځان په وجنې. وانفقوا فی سبیل الله، خرچ کوئ د الله په لار کې. ولا تلقوا بأيديكم، مغرزوي تاسو په خپل لاسونو باندې ځانونه مغرزوي الى التهلكه هلاکت ته. واحسنوا، او احسان کوئ. احسنوا، هر کار چې کې ناغه ښکلی کوا، هر کار ښه کوا. لفظ د احسان د دې معنی خشته کول. عبادت چې کینو دام خشته کا، او که یو بل سره معاملات کینو دا خشته کا. نو عبادت به څنګه خشته کې؟ جبرائیل علیہ السلام د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کړی دی، اخبرنی عن الاحسان، خبر را لراکه د احسان په باره کې. د احسان څه شی دی؟ نو پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل ان تعبد الله کأنک تراه، عبادت د الله په داسې طریقه وکا کأنک تراه، لکه چې ته الله وینې، چې ته الله وینې. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، کچره ته الله نه ویني نو داسې خو یقین وکا چې الله ما ویني. نو دې ته احسان وای. یو مزدور چې مزدوری کوي او نیک ورته ولاړي او نیک بینا دی ړوندم نه دی، نو دا مزدور ځان وجني. دومره کار کوي چې ځان وجني. وی چې دا نیک می خوشاله شي او سار له می بیا راغواړي، او که ناراستی کوي او نیک ویني چې دې ناراستی کوي، نو ته سبا بیا کار له مرزه. نو دا مزدور د نیک په مخ کې ځان وجني. او چې مزدور کار کوي او نیک نی، نه کله یو شی با نه کله بل شی، دمه کوي خوا دی خوا. نو چې یو بنده عبادت کوي او دی وی چې ز الله وینما، نو دیکھو الله ویني، الله يم ویني، نو دی به ډیر شوق سره عبادت کوي. او کله خپل سترګو کې دا طاقت نشته چې ته په الله ویني، نو دا یقین خو وکړه چې الله ما ویني. نو چې الله تا ویني، نو ته عبادت په داسې طریقه وکړه چې الله په خوشاله شي. نو ښکلی عبادت وکړه، ځان د عبادت نه مخلاصوه، په شوق یې وکړه. او په معاملاتو کې احسان څه شی دی؟ پیغمبر علیہ السلام فرمایي ته د خلکو د پاره هغه سیز خوښ که کم چې ځان د پاره خوښې، او کم سیز چې ځان د پاره بد ګڼې نو نورو د پاره بد وګڼه. نو دا د خلکو سره احسان دی. کم سیز چې د ځان له خوښ دی نورو مسلمانانو له هم خوښ کا، او کم سیز چې د ځان له خوښ نه دی ناغه نور مسلمانانو لمخ وخوا. واحسنوا احسانک، نیکیو کا. ان الله، بیشک اللہ پاک یحب المحسنین، محبت کئی د نیکی کونکو سرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.